ابو السلام علیکم. وعلیکم السلام. हाँ उजेबा बच्चे फीस पे तेरा नाम स्कूल फीस थे. स्कूल फीस थे किन दलता 1500 रुपये फीस थे. 1500 रुपये फीस थे. हाँ ها بچه او کار کوو تکړه شو څه به جوړېدل غواړي ډاکټر. شاباش ډاکټر به جوړېدل غواړي بس ډاکټر به جوړېږي نو بیا په دې خوشحالۍ کې چې کوم دی ته دا والا 1500 روپۍ به فیس ورکې او 1500 زاله خرچه وکړې خو دغه شنخه سکول را ټینګ که او ډاکټر به جوړېږي صحیح ده زه دا والا اور چې هغه او هر ټایم سټډي کوه صحیح ده چې ډاکټر جوړ شي صحیح ده بچې او چې سودی څه بچې تم دلته راشه دلته کښېنه. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه سودی څه بچې زه یم چې ته خو هم ته خو مدرسې ته ځې او زه یم چې ته هم د پرایویټ سکول ته تللی او ستا نه هم ډاکټر جوړ شوی. نه ابو زه عالم جوړېدل غواړم. زه سکول ته نه ځم ابو زه عالم جوړېدل غواړم. عالم جوړېدل غواړې نو سکول ته به ته هم تللی که نه چې ډاکټر به جوړ شوی. ابو زه نه ځم سکول ته زما د عالم څه شوق ده. عالم جوړېدل څه شوق دی نو ستا ته څه ووایم زه صحیح ده چې ته سکول ته لاړ شه اورې او دا 500 زاله خرچه وکړه او شابه ښه ابو ما نه هم خرچه وکړه راکړه زه مدرسې ته ځمه څه دې وشي که نه ابو مدرسې خرچه وکړئ ماړه په مدرسو کې خو خرچې هسې پرې هغه کې خرچې نشته خو بس کرۍ 1500 روپۍ د 100 روپۍ والا اورې په دې کرۍ وکړه او خرچې پرې به مدرسو کې اورې زه شاباله ځه زه ضروري دلته راشه زه ضروري دله ابو نصور به غوښتې یو څو یې درکړي ما ورته ویل ما 1500 روپۍ راکړه او ما له 1000 راکړي او تا له 100 روپۍ درکړي ما ته 1500 غوښتې وي او ما له 100 راکړي او دا د خرچې او د کرایه او د هر څه الله کړي زموږ ابو ډېر لالچي دی مدرسه باندې دونه خرچه نه کوي موږ باندې او په سکول ته ډاکټر جوړېدل غواړي نو ته لالچ کوي خو چې دا به ډاکټر جوړ شي او تا مې ډېره خرچه کوي لالا خفه کېږم نه زه به درنه دې نه 200 روپۍ درکړم راځه چې السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. څنګه بیټا ښه یې او ښه یم خیر دی ابو ما په بالپین نه روپۍ راکړه 20 روپۍ 20 روپۍ بالپین علي صحیح ده بچی پیسې در کوم ګوره ډاکټر به جوړېږي ښه او 2 بالپینونه ځان له واله میوه هم ځان له واله خو چې ډاکټر جوړ شي ښه شابه ځاله. السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. سودیس بیټا څنګه یې ښه یې ښه یم ابو. ابو زما نه په مدرسه کې مسواک غواړي کرایې پیسې مې دره پوره رانه کړي او اوس پوره د مسواک واله که نه مسواک مړه بچی یاره سودیسه بچی مسواک ضروري دی چې ته پې پیسې ورکړې خامخا مدرسه کې نور هسې پرېږده واله بس په خوله کې وښه مسواک دی دا هم صحیح ده او دا خلک په اور کې هم نسېږي زهي مزه خیر مودین لږ موبایل خو راکړه نه موبایل سبق پې له راواله سبا د شابه پیپر ده سبق راواله 2 غنټې کار وکړه بیا موبایل در کوم صحیح ده راواله شابه کتاب راواله 2 غنټې کار نه پاس به زه تاله موبایل در کوم صحیح ده شابه چې ګوره زه ځمه فرسټ پوزیشن والے او ګوره ډاکټر به خامخا جوړېږي ستا نه مې امیدونه دي بچی صحیح ده زه ځمه بازار ته او چې واپس راځم وګوره چې ته کار کې کار بند نه کړي صحیح ده سټډي کوه شابه جوله ابو لاړه وساره لاړه په ګیټ ووت راځه کتاب چیرې مزه کرکټ ته ځم چی هو زیبا بچه کار دی وکړه پوره 2 غنټې 2 غنټې کار مې وکړه شاباش ګوډ بس اوس دا موبایل والا او دغه شنخه کار کوه کوډ یې دی 3412 صحیح ده
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سودی سے بیٹا مدرسې نه راغلی؟ ابو خیر وو؟ ابو ما ستا انتظار کوم. ما ختم کړه چې خپل ملګرو قاري سره پیسې وارم ته روپۍ راکړه. مړه ټیم دې مدرسې نه هلته کېنه په قلاره ټته ورمنډه کړي وو مدرسې او نه وو هلته ایسته کېنه موږ پیسې به مخه مه غواړه هر څه والې او دا والې څه والې موږ له به څه راکړي د مدرسې نه زه مړه خپل کار کوه سړی موږ پسې کېو ته پسې کېو. وظیفه بچه راشه لږ مې دې لاس نه ونیسه ملا مې داسې دړ کوې. ما ځان له پلان ډاغوي زه ځان سټډي کوم. دا د اوسنۍ بچي دا له ما سټډي کوله چې دا به غټ شي دا اوس وګوره جوړونه مې داسې درد دی څه شو هغه کټو بچی ښه دی چې ته رالې. ای بچی الله بچی الله دې غم وساته. ای دا جوړونه د ملا مې داسې درد کوي. الله بچی الله تعالی دې آباد ساته. بل خو لاړی پته نه لګي مونږ دا به مونږ چېرته خیال وساتي دا د اوسنۍ زمانې د تعلیم بچي دي. ای بچه پې مې دړ کوي دغه شانتې بچه. او وروسته په مدرسه کې خو ولي پلار ډېر غټ حقي. ابو د مور او پلار خدمت چې کې دې باندې جنت ملاویږي. ابو دا ته چا ښولي بچی؟ دا مونږ ته خپل قاري صاحب ښولي مدرسه کې. بچی الله دې آباد ساته. او زه ستا د خدمت دپاره پوره یم ابو چې څو پورې زه ژوندی یم هغې پورې به زه ستا خدمت کوم. ای بچی الله دې آباد ساته بچی. زما به څونه زندګي خو بچی ما ستا سره ډېر ظلم کړی او ما ته معافي کوه. ما خو دا مطلب و چې په دې مدرسه کې به سسې خلک ځي راځي او د پلار په کار به نه راځي خو خلکه ما ته څه پته ده چې خپل بچي صرف په مدرسه کې ورکوي. ما تا زما نه پیسې غوښتي ما تاله نه دي درکړي. ما په دغې کوسرې ټولې خرچې کړي چې دا به ډاکټر جوړ شي او زما به خیال ساتي. هغه اوس موږ ته جاهلان وایي او وایي زموږ پرېڼ راغلی دي. نو بچی زم چې د چا بچي ټول په مدرسو کې ورکي او بس ما معاف که ما ستا سره ډېر زیاتی کړی ما نه تاله کرایي درکړی او نن زما بچی ته زما سر ته ناست یې او زه هم چې څونه بچي مې دا ټول ما په مدرسه کې ورکړي وی او بچی ما معاف که چا وکرایي ماړه په مدرسو کې خو خرچې هسې پرې هغه کې خرچې نشته خو بس کرایي څو 500 روپۍ د 100 روپۍ والا اورې په دې کرایي وکړه او خرچې پرې په مدرسو کې اورې. یاره سودې څه بچی میسواک ضروري دی چې ته پې پیسې ورکړې خامخا مدرسه کې نور هسې پرېږده والا بس په خوله کې وخه میسواک دی دا هم صحیح ده. مړه ټیم دې مدرسې نه هلته کېنه په قلاره ټته ورمنډه کړي وو مدرسې او نه وو هلته ایسته کېنه موږ پیسې به مخه مه غواړه هر څه والې او دا والې څه والې موږ له به څه راکړي د مدرسې نه زه مړه خپل کار کوه سړی موږ پسې کېو ته. ابو معاف کړی ابو پر تا به ما حق ده ابو زه ستا ټوله ورځ خدمت کوم ابو ستا به ټول عمر خدمت کوم ابو. بچی الله تعالی دې آباد او کامیاب ساته او بس دغه مدرسه کې د خدای پاک لاره ده او دا ما ته اوس پته ولګېده چې د چا څونه بچي ټول دي په مدرسو کې او دا سکولونه او دا دنیایي تعلیم دی. نن چې زه په دې عمر کې شو ما ته احساس وشو چې خلک بچي مدرسو ته ولېږئ او صحیح ژوند هغه دی او هغه بچی د سړي په کار راځي. بچی زه تا ته ډېر شرمنده یم خو بس ما معاف کوه. صحیح ده ابو ستا په ما ډېر حق ده څونه خدمت چې زه ستا کوم دا کم ده به تا ابو په دې باندې جنت ملاویږي ابو باسه چې زه له سر زور کړم ابو. ای بچی
ها بس ته سودي څه بچی بس ته دې دلته راتاو شم مخکې له زما به نور څونه ژوند غاړه مې لو که بچی